درون دی دا لګولم کور ته. ها کم دم کور دی؟ هغه مخامخ کلي کې مې کور د خو راګېډې لږ راوچت کا. ها درچتومه څه نوم دی؟ زما شاه ولي خان. ښه شاه ولي خان درچتومه. ښه یا الله ځه لازم. السلام علیکم. کار شو ځه. خبره وره لږ ودرېږه. لږ خبره وره راشه لږ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر شه یاره ګاره ته ویل ته یو داسې لنډې شانتې سړی دی شاه ولي نوم یې دی. د هغوی کور کوم ځای دی؟ د هغوی خو صاحبه دغه مخامخ ګېټ یې دی. ها ځه الله دې عزت وکړه. څه کار دی ورسره؟ یاره څه کار خو مې دومره ضروري نه و خو پرون په هغه پټي کې ورته یو ګېډې دروند شوی و نو هغه مې ور په سر کړو نو ما یو پیاله چای ته وڅښمه هغې له ورځمه. ورځه دې تنې ته وګوره او دې کار ته وګوره. په یو پیاله چای پسې دې د کم ځای نه راغی یو ګېډې څه ور اوچت کړی ته بیا چې غر یې په سر کړی دی ورته. لالا السلام علیکم. لالا دا شاه ولي د کوم کور دی؟ دا کور دی. ښه دا کور الله دې عزت کړه. مهرباني دي مهرباني. شاه ولي خانه وروره. یا شاه ولي خانه. شاه ولي خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه یې؟ او مې نه پېژندې وروره. یاره نو هغه بله چې مې هغه ګېډې ده په سر کړې. ښه وایه که نه څنګه راغلې؟ نو مقصد مې دا داسې 10 بجو ټایم و نو ما تا سره به چای وڅښمه. بیټه کوم شته؟ او بیټه خو شته. ما یې لږ ګپ شپ به مو لګو. نو چای څکې؟ راځه نو راځه. مهرباني دي الله دې قدر وکړه. راځه. ماشاءالله ښه بیټه کوم جوړ کړې. او که نه واو ته دلته کښېنه او زه دله چای راوړم. ښه کښېنه لږ تعقیب یې بس زه راوړم. لږ زر راوړه. ما د خلک ما خلک کور کې تیاره وه. بس دا ما تیاره کړې وه دا له خو ما یې ته بیا هم راسره وڅښې. الله دې قدر وکړه چې زما نه بغیر یې ونه څښې. ښه کښېنه راځه کښېنه زه یې په خپله واچوم. الله دې قدر وکړه. ته څښې؟ نو که یو ګوپ یې راته واچوله نو دا صحیح ده. وروره چای ډېره ښکلې او پخه که ده. نه واو ښه وروره ډېر تکلیف یې راته دی غاښونه چکې کله څکم یا روټۍ خورم. چېرته ډاکټر له لاړ شه که نه چې دلې سوان کي. نه وروره نو ولې سوان کې را باندې؟ نو چې دا چای بیا خو سمه څکلی شي که نه نو. وروره زما حسن خو غونډم په دې غاښونو دی. هغې خو پته لګي بلکل. الله دې قدر وکړه. څکه چای څکه. شاه ولي خانه یا شاه ولي خانه وروره. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. او مې نه پېژندې وروره. وروره مخ یم که نه چې هغه پټي کې وې. ګېډې چې را په سر ښه وایه که نه. مقصد مې دا و د مخامخ جومات کې مې د یو نیم بجې رامونځ وکړو نو ستاسو دا کور ته لږ نږدې ښکاره شو نو ما ستاسو ځای کې به دا روټۍ وخورم بیا به ځم داسې. نو روټۍ خورې؟ ښه ځه راځه نو. بیټه کې اوس نه راځه. ښه صحیح ده راځم ځه الله دې ماشه ده. شم دا ځای دی ښه. دې کور دی څه کوې نه نوم کې دا وروره. شاه ولي خانه زه یم روضه. شاه ولي خانه وروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه یې؟ خیر تاسو ښه یې؟ ای خیر دی. وایه که دی خوشي جي. پرون راغلی مه خو نه وي. واو ما ته مې زوی ویلو زه نو ما خو ګورې وخت نه قضا کوې ته هم ګورې. نه جي بس غیر حاضري نه کوم سکول کوم په وخت نه ما. دا څوک دی؟ یا جي دا مې زوی دی. دا څنګه زوی دی؟ یاره جي داسې کار ما یو فلپینۍ ښځه کړې وه او د هغې نه مخکې چې کوم د هغې بل چا سره واده کړو چې خاوند یې مړ شو نو دا ورسره فرکټې راغلې صحیح شوه. نو دې زمانه بغیر چې کوم دی روټۍ هم نه خوري نو ما یې ځان سره یې بوځم ستاسو ځای کې به روټۍ وخورو. روټۍ له راغلې؟ ګېډې دې راوړه څه ګېډې خو هغې پسې خو ما 300 ګېډې نور هم راوړلو او ستا هغه ګېډې ختم نه شو. یا داسې خبره کېږي دا چې زه روټۍ خورو ګپ شپ ولګېږو. ام بچې جوړې خطر سکون خوراک پخې ښه ته غم مه کوه ما سره وخت راځه. ای راغې ښه روېړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا روټۍ دې یوه راوړه. نو یوه روټۍ دی خو په بین هم مړېږي که نه او دا مې تا نه راوړه نو دې چې بین هم ووایي نو بس په دې به موړ شي. ته روټۍ خو به ته ته پته وي دې په بین مړېږي که په روټۍ مړېږي. دا وایه لږه کمه خبره دی کښېنه راځه وروره کښېنه.
سره ته درې کال بیا زما د مرګري چې کوم نه نښې دي که نه ځان مول کې ځان مول کې شاه ولي خانه یا شاه ولي خانه شاه ولي خانه ولې رورا سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې راخې خی شاه ولي خانه والد صاحب مې کنه ښه پلار دی هغه زما د بچپن ملګری دی ها څه کار دی وسره یار څه کار خو مې نه خبر مې یو ګیډي ور په سر کړی و نو سره کور دي چې نو ما اعتبار باندې فعل چې اوس ها د ګیډي راکې صدا ډیره ټکور کړي وکنه مغه راځه مخه څه کوشته نه راځه دا واله رانه بچي واله کینه میز کوم نشته خدا واله تیار پرته خیر دی ما که په ګوته کې د مې مثلا نه و زدا ته چې پلان دی ګیډي بیا راورسو بلوز راغلی دی ها دا څه مسله ګیډي چې ټول کوم زه ما بس دا چوس کنو ایا څه دا لار ولې څه راځي یاره بیګاله پر ارسي جوړه دا خو ټیک ده خدا څه کارو کې چې د غرمې د روټه تنظیم تاسو کې ازبه لا ناشته ما حضرت چې اس کا اعظم صحیح ده یارو ولې پټې ګمځکا چې په یو وخونه اورېدلې ما درې هفتې مخکې راته ګیډې را په سر کړې سهارم راځي غرمم راځي ماښامم راځي د شته رزق نه خلاص کړم د خدای مسلمانه کم یو یاد هغه داړو شان چې دی یاره 3 ورځې مخکې ما ته لار ښولې وه د یو کور موږ یو کور غلط شوی کور راته غلط شوی سهار به هم راته ماښام به هم راته دقه دی هغه ټیم مې رانه روټۍ خوړه تېښتې دقه دی ځه چې پټې ګوزه لالا سلام علیکم وعلیکم السلام لالا ولې سره مې دلته شاولي دي چې د تللی دی یو فعله چې را باندې اوس کا یاره زمونږ خو څه غم شوی دی ښه د کلي کې او کور والا هلته تللي دي ښه نو په خپله نشي پخولی نه په خپله ځي چې ته پخولی ښه ده صحیح ده الله تعالی پرته دا صحیح ده خفه نشي ځئ مهرباني دي شاه ولي خانه یا شاه ولي خانه وروره خیر شه وروره دا شاه ولي خان ته مې ورکړ روزي ولې سترګې دې کار نه کوي دا دونه تعلیم نه دی ښه تعالی ورته وایي کډه یې وړه شو کله نه راوړې د ترور زوی مړ دی په پینډۍ کې ښه ترور زوی مړ دی هلته تللي 3 ورځې به تېرې اوهو تم پکې زما خیال دی د دوی په شان قضیې نه راولې یو شان راځې نه ملګری مې دی ښه دا ته ستاسو کور کوم ځای دی صاحب زما خو کور نشه د وایي مهامه جومات کې سملمه جومات کې ما ته کور مې نږدې خو چې پیاله ټیک پرې سر مې دړو څه کې ولې زما ته بیا پسې راغشتې نه ګپ مې راغله زه صحیح ده جومات کې دا صحیح ده دا ورده شاه ولي خان کله برادي خو یې خور خو ته وایو شو یار وروره څه کې یا شاه ولي خان په خیر راغلی څنګه څه کې په ټیپرو څه کې په ټیپرو څه کې راغلی ما 3 ورځې چې کور نه تللی دوه تاړلې ورته وایې ده زه به دې ټیپرو ګزاره کوم دا خورم به دقه فول او د کېږم او که نه هغه زما له ترور زوی وفات شوي وه نو زه پینډۍ ته تلم اوس دقه یې رالم خو ته مې ولیدې مې چې دا سړی په ټیپرو کې څه کوي دا خبره نه چې خدای ته وایي چې هفته مخکې مې هغه ګیډې ګیډې په شړه خو لګي ته راځه چې زه راباندې ډوډۍ وخورم راځه پرېږده دا ټیپر ته وغورځوه دا راځه یا الله یا شاه ولي خان لږ راشه دلته ولې وروره چا ته ستاسو دلته ځمکه هم د پټي مټي هم دي او موړ شوې او نو ما چې ستاسو د پټو د چکر وم یا پټي به مې وینو زه هم راته لږ ولې نه راځه چې زو پټو ته زه چې زه راځم زما په خیال لکه چې در راغله راځه چې زو راځه دا ټول ځمکې زمونږ دي که نه دا باغونه زمونږ دي زمونږ ډېره زیاته ځمکه ده ورکړه پکې کړی که نه ولې نه کله پکې ورکړه ګټې دي او که نه لکه د ظالم جوه زمونږ دښمنانو حمله وکړه نو څه وکړه نو داسې کار دی چې راپټ شه نه زه ولې پټ شم دښمني تا سره پټې کوم بازار یې تباه مه کړه ما هغوی مېلمه وشو هغوی راته قسم خوړلو چې ستا مېلمه به ولمه دا څه संग